د زابل په مرکز کلات کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي او ښاري پراختیا لپاره 100 کیلومتره بایپاس سړک جوړیږي. د زابل ولایتي مسؤلین وایي چې یاد سړک په ښار کې د بار وړونکو موټرونو د ګڼې ګوڼې کمولو لپاره جوړیږي. د زابل مرستیال والي مولوي محب الله حماس وایي چې یاد بایپاس سړک د ولایت مقام په بودیجه په جغل اندازي شکل جوړیږي او تر پسرلي پورې به یې چارې بشپړې شي. ښاغلی حماس وایي چې تر جوړېدو وروسته به د ټولګټو چارو وزارت په بودیجه د یاد سړک اساسي چارې پیل شي. دا د زابل د قلات مرکز د شهر یو حلقوي سړک ده بایپاس چې تقریبا 100 کیلومتره اوږدوالی لري او برس یې دغه 80 متره ده. نو انشاءالله په لنډ وخت کې به چارې پیل شي او راتلونکي پسرلي پورې به انشاءالله د دې بایپاس چارې بشپړه شي. فعلا خو دغه بایپاس جوړیږي فقط هغه له ځمکې نه چې هغه اولین ابتدایي مراحل چې دي هغه به کېږي دا د ولایت د مقام له طریقه او وروسته بیا انشاءالله د فواید عامې د وزارت له طریقه به انشاءالله د دې هغه اساسي چارې پیل شي. بل لور ته د زابل اوسیدونکي وایي چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي او ښاري پراختیا لپاره د بایپاس سړک جوړول اړین دي او باید په اساسي شکل ورغول شي. د کلات ښار دوه ښاریان نایب نیازی او محمد هاشم وحدت وایي چې وړاندې د بار وړونکو موټرونو د ګڼې ګوڼې له کبله ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې د بایپاس سړک په جوړېدو سره به دا ستونزه حل شي. د کلات ښار دغه اوسیدونکي د مسؤلینو څخه د یادې لارې د ژر او اساسي جوړېدو غوښتنه کوي. زابل کې نوی بایپاس جوړیږي، موږ زیات خوشحال یو چې دغه بایپاس جوړ شي ځکه مخکې زیاتې ترافیکي پیښې وې، زیاتو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتل، خو اوس خوشبختانه چې دغه جوړ شي له دغه ستونزه به حل شي او ترافیکي پیښې به کمې شي. واقعیت د بایپاس جوړېدل پر ښار باندې مثبت تاثیرات درلودلی شي. مخکې به په ښار کې ترافیکي حادثې ډېرې وې، کله چې بایپاس جوړ شي دغه حادثې به هم ژر له منځه ولاړې شي او ترافیکي پیښې به هم کمې شي. له مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دغه لاره جوړه شي. یادونې وړ ده چې زابل کې د صنعتي پارک جوړېدو چارې هم پیل شوي چې ورسره سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه هم برابره شوې ده.